بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کړې ده، وای ډول او چوبازي ته اتڼ کول د اسلام له نظره څنګه دی؟ د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې یو ډول دی، یو رقص دی. ډول دا په څو حالتو کې یو اندازه جائز دی. یو دا چې د پیشلمي پر مهال باندې یو څوک ډول یو ډنګ یا دوه ډنګه یا څو ډنګه ډبوي چې خلک په راویښ سي، او پخوا به دا کار کېدی، اوس خو نو دا ساعتونه و الارم و دا کیسې ډېرې سوې. او یو چې کله یو څوک نکاح وکړي، په نکاح کولو کې وایي اعلام دا ښه دی، نو یو څو ډنګه ډول ووایي چې خلک خبر سي چې فلان کس کوزده یا نکاح وکړل. او دریم دا چې د جهاد دپاره فوج اماده کېږي، نو یو ډنګ یا څو ډنګه ډول ووایي، او بیا خلک د ډول غږ خو لوړ دی سره راجمع سي. په دغه صورتو کې جائز دی، او په عام حالاتو کې د لهوه او د شوق په وجه باندې بیا ناجائز دی. فتاوای بزازیه چې د هندیې پر شرح پر حاشیه باندې پرته ده، فتاوای بزازیه علی همیش هندیه شپږم جلد صفحه 349 کې دغه توري رانقلوي. وایي قال القرطبي على أن هذا الغناء وضرب القضيف والرقص حرام بالإجماع عند مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد. وای دا موسیقي سروز، د ډول وهل، رقص کول، دا وای د څلورو واړو مذاهبو په اجماع باندې حرام دی. حرام څه ته وای؟ حرام هغه شي ته ویل کېږي چې کول یې کبیره ګناه ده. والسلام علیکم ورحمة الله